یو بزرگ دی زبا ولا ډیر تلم هغه بچا پسې مونږ نه کول ما ورته وی چې جی دا څه چل دی ما پسې یو دو مونږ کړی دو مازیګرا مونږ زما جمعات ته براغې نو مونږ نه ډیر لوی عالم ډیر مې تنگ کو چې تنگ مې کو نو کوټې ته نه استم او راته وی چې پرې دې مې نه صدر توخه مال نه جی زه یریګم واسه حل راته وای وی پوی خو یې کنه مولا یار صدر ته معلوم دي د ملک در ته معلوم دي خلق در ته معلوم دي عقیده در ته معلومی دي مالا وځي ویل منز بنی آدم سره په صف کې کیږي او بنی آدم پسیم کیږي دا ټیک ده مالا وځي وېزه چې جمعه تلار شم خو نه را سره صف کې بنی آدم ولاړی او نه مخ کې بنی آدم ولاړی او کوي زما د مخ ته لاس کوي درته وخیموس مال نه جي اړکه مې خیال وکم مالمان او سبلا جوړ نه کی هغه خلق لاړ مولانا ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه لیکلی دي د یمحو الله ما یشاء په زمن کې قران کې آیات راځي یمحو الله الله چې وغواړي نو د چالي کله تقدیر محو کی د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و تفسیر مظهری کې دا ځای وګوره مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مراقبه کې ناستو په لوح محفوظ نظر پریوت الته چې ولید نو دا د زامنو استاد چې مولانا طاهر دا شقی لیکل شوی شقی مانا بدبخت ازلی بدبخت مجدد الفزانی رحمت الله علیه ډیر خپش چې دا سړی زما د زمانو استاد دی او دا خو ډیره بده خبره ده ډیر لوی عالم دی مجدد الفزانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تر آیات شو چې د نیکانو د مسلمانانو په دعا باندې تقدیر امرت کیږي نو ما دعاګانې شروع کړ لکه دا ډاکټر اقبال شعر دی چې نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر د مرد مومن نگاہ چی نو پاغه تقدیرم بدل شي دعاګانې مې شروع کړې یو میاشت مې الله تزاری وکړه چې خدای دا مولانا طاهر باندې رحم وکړه چې میاش پس می بیا مراقبه وکړه په لوح محفوظ می نظر پریوتو نو مولانا طاهر می ولیدو چې د شقی په ځای سعید لیکل شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکل هغه خلق عنقاش اوس الدنيا جیفه وطالبها کلاب دنیا یو مردار ده او طلب کون کی سپی دی اوس چونکه ټول اهلی دنیا شو نو چې ټول اهلی دنیا شو نو مولانا روم په غاټ بم غرزولې چې اهل دنیا چو سګه دیوانا ان اهل دنیا چو سګه دیوانا ان گوش شو ازی چو بس بیگان ان تیرا جمعہ باندے یو طالب مانا تپوسو کو چھ دے الحمدو کے خطا تیرا مدہ تیرا کڑا یو دا خبر پکی پاتے دا چې ټول قرآن کې سور لسورت دی ټول قرآن کې څومره سورت دی څو دي څومره دی لکه نه د دې مو اورېده که درته معلوم دي عزیزانو ټول قرآن کې دا وشمارئ یو سل سورلس خو ما ویلې یا دوی ویلې دا وشمارئ افسوس بدائی چې تاسو ته معلوم نه دی وجه یعنی وجه صدا وجه دادا چې
دی کتاب سره مینا نشتا همیشه د پاره د هغه کتاب خط و خال خلق یادئی چې کوم کتاب سره د سړی مینه نو دی کتاب سره محبت نشته نو دی وجنه دا پتم نشته چې دی کې څو صورت یا دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی مجنون ته چاوي چې دا څه کتاب دی چار وخت د لاس کې نیولې یو ګوري چې ګورو دی سر دی په ور ټټ کړي یو دا کتاب مطالعه کې هغه ورته وی چې د یار د خط و خال نخې پکې وي چې د یار د خط و خال نخې پکې وي زورن سر په مطالعه د کتاب خوښ کم کتاب کی چې د یار د خط و خال نخې وي هغه نه زیات خون په بل مطالعه کې دی چرته نو دی کتاب کې زما د یار د خط و خال نخې قرآن کریم کې د الله د جمال او د الله د جلال او د الله د شفقت او داغه د رحم او داغه د کرم نخې نو عزیزانو دا زه تاسو ته ایمانی وایم چې ما کومه زمانہ کې د قرآن ترجمه به چې پڑھاوله نو ما دا څومره تفاسیر چې مشهور دي دې کې یو داسې نو چې ما به پې نه کتو نور ستاسو دوا برکت ته زما حافظم خدا ما چې څه د نظره وتی دي نو راته یادم دي دا زه چې څومره تقریرونه 45 کاله وشو ما 15 منټ هم چېرې تقریر ته سوچ نه دی کړی 15 منټ نو عزیزانو داسې لفظ نشته او داسې مشکل نشته چې ما د هغې ته ته پکې ځان رسولی نه دی چې څومره زما وس کېده نو قرآن کریم د خدای د جمال او داغه د جلال او داغه د شان کلام دی او دا څومره سپکه خبره ده چې یو مسلمان ته دام نه ورځي چې زمونږ دی کتاب ته دا لفظ قرآن ولی وی دا لفظ قرآن ورته ولی وی دا کله نازل دی څومره موده کې نازل دی په دې پوه مونږ بلا بیا چولې دا خو پوی دی او کنه پوی دی که ژوندي نه رانږدې کېږي او په مرګ رانږدې شي بس خو الحمد قلهو پې وایو نورې وایو چې بیختې ورپسې وځي چې هر څه ورسره کېږي نو عزیزانو د دې کتاب متعلق یو خاص درد زړه کې پیدا کول پکار ځکه چې بل څه شته نه طالب بناستی چرتا عزیزانو ما چې دې صورت ته صورت فاتحه وایي علامه قرطبي لیکلي دي چې د قرآن د هر یو صورت څه خاصیت وي بعضې صورتونه داسې دي چې التا تسمیه د کل شي وي په اسم د جز باندې لکه دې پسې صورت ته صورت بقره وایي نو صورت بقره ورته ځکه وایي چې هغې کې مخکې د موسی علیه السلام د غوا ذکر دی او بقره عربي کې غوا ته وایي نو ټول صورت چې دی په یو جز مسما شوی دې صورت ته سورة الفاتحه وایي علامه قرطبي وایي چې د فاتحې وجه دا ده چې یا خود دې ته فاتحه ځکه وایي چې په دې افتتاح د منځ کېږي منځ چې دی هغه په دې صورت باندې شروع کېږي نو افتتاح شروع د شي ته وایي په دې صورت منځ شروع کېږي د دې وجه نه دې صورت ته سورة الفاتحه وایي یا دا وجه ده یا دا وجه ده چې په دې صورت باندې افتتاح د قرآن کیږي د قرآن شروع چې ده نو هغه په دې صورت باندې کیږي
اوس که یو بل خلجان دی په دماغو کې راغی چې دا صورت باندې افتتاح د قرآن په دنیا کې کیږي، دیو جن ورته سورۃ فاتحه وایي، که اسمانونو کې هم په دې صورت باندې افتتاح د قرآن شوی و، دې ته لږ وخت کېږي. عزیزانو د قرآن کریم دو قسمه ترتیب دی. یو هغه ترتیب دی د قرآن چې په لوح محفوظ باندې لیکلی شو، او یو هغه ترتیب د قرآن د نزول دی. نزول د قرآن چې کوم دی هغه مختلف شوی دی، کلمه کلمه، آیات آیات، سورت سورت وغیرہ وغیرہ. دا په 23 کاله کې نازل شوی دی. 23 کاله کې په لوح محفوظ باندې دا قرآن کمپلیټ لیکلی شوی. اوس دا موجوده ترتیب د قرآن چې دی دا هغه ترتیب دی چې کوم ترتیب باندې دا قرآن په لوح محفوظ لیکلی شوی. په دې اوس دا طالبان حضرات علما پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تب څو وخت کې آیات راغې نو التبه حکم کو صحابه ہوتا چې دا آیات پلانی ځای کې کېدی، دا پلانی صورت سره کېدی، دا کلمه پلانی ځای سره کېدی. بیا دا قرآن چې دی دا په 3 قسمه سیزونو باندې لیکلی شوی. یو د اوسای په سرمنې باندې، یو د قجورو په پانو باندې، یو د اوخ په دې کوب کې یو پلن اډو کې په هغه باندې قرآن کریم بچ نازلې ده. نو هغه زمانہ کې کاغذ وغیرہ خو نو په دې 3 قسمه سیزونو باندې د قرآن د الفاظو کتابت وکیده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد چې څو وخت کې د قرآن لا د کتاب شکل ورکړی کېده د صدیق اکبر په زمانہ کې، نو دا په هغه ترتیب باندې ورکړل شوی دی چې کوم ترتیب په لوح محفوظ لیکلی. اوس تاسو به دا وایئ چې دغه وخت کې لوح محفوظ چاته ښکارېده. عزیزانو اوس خو دې زمانه کې اډو دا خبره په کار ځکه نه ده چې دې وخت کې لوح محفوظ او سدرۃ المنتهى چاته ښکاري. ځکه خو لغوندې یو 2 بڑی سی پیدا کاو پراپیگنڈا بدیو کیو ته چرته یو ګوټ کې کینا دا سه پراپیگنڈا بدیو شي چې په ژوندینه باندې پارشه مالله کې کینی. نو دی وخت کې خوړو تعجب خبره ده نه، او دا د اورېدو درته نو هم ز خپل لیدو خبرې درته کوم چې زه یو بزرگ تا ورغلی وم نو مونږ ناستو هغه لږ لیټ راووتو د کوټې نه. ما ورته ویل چې حضرت مونږ ډېر وخت تیر کو. ما ته وی چې زه لږ مصروف وم، خدای سره مې په ټلیفون خبرې کولې. ما ته ویلي سړی اوس هم ژوندی دی، ډېر مریدان دي، بزرگ دی. نو نن سبا بزرګي څه دی؟ یو ښځې ته چا وویل د ګډا چل درځي؟ وی خورې ګډا څه ته وایي؟ خو ځان خوځولو ته وایي. نو ځان خوځوه به دغې ته ګډا وایي. اوس خو زبرګان ډېر زیات دي، خو هغه زبرګان لاړه چې هغه په حقیقي معنو کې به لوح محفوظ لیده، په اصلي معنو کې. رحمان بابا 3.5 کاله وشو. هغه وایي خدایه څه شو؟ هغه ما لیدلي خلق. خدایه څه شو؟ هغه ما لیدلي خلق، په ظاهر په باطن ښکلي ښکلي خلق. اوس ټول دا مونږ او تاسو غوندې کوڅه ډب پاتې یو هو که